په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده نن رسما له جان کیمبل څخه جان نیکولسن ته وسپارل شوه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندې د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او له خپلې خاورې دفاع کولی شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بېلابېلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي. The Afghan security forces firmly in the lead for security operations. In the one-year anniversary of both the National Unity Government افغان امنیتي ځواکونه قاطعانه د امنیتي عملیاتو رهبري په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتي پوځ له عمره یوازې 10 کاله تېرېږي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکولسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري. I'm not going to say too much about our enemies today. زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي. جان اف کیمبل 13 میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او دغه ځواکونه تر ډیره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلیدو په مراسمو کې د نورو میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی دریسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی دریسیس جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه. په کابل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي په داسې حال کې له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نوي پلانونو خبره کوي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې پیل شي. خو طالبانو تر اوسه په دغه احتمالي خبرو کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي.